څونه وخت تکلیف ورکړی؟ نه کاله تاسو دې له تکلیف ورکړی دی. کم ځایونه ورته نیولي دي؟ نیم طرف هم ورته نیولې ده. دله تکلیف ولې ورکوئ تاسو؟ څو کسان دي؟ مسلمانان یې کافران؟ مسلمانان یو. تاسو ته پته نه چې په شریعت اسلامي کې چې دی په انسان باندې جن کې راستل حرام دي؟ تاسو ته پته نشته دی؟ اوس ورته پته ولګېده که نه؟ ځئ که نه ځئ؟ دله بیا تکلیف ورکوئ؟ نه ځئ؟ ځئ؟ مه ځئ. څونه وخت تکلیف ورکړی دی؟ 9 کاله تاسو دې له تکلیف ورکړی دی. کم ځایونه ورته نیولي دي؟ نیم طرف هم ورته نیولې ده. پرېږدئ که نه پرېږدئ؟ پرېږدئ که نه پرېږدئ؟ پرېږدئ او که نه پرېږدئ؟ خبرې کوه راسره. څنګه پرېږدئ؟ پوره به پرېږدئ که نه بیا به راځئ ورباندې؟ نه داسې خو نه پرېږدم. دله 9 کاله تکلیف ورکړی. 9 کاله تکلیف ورکړی. بیا نه راځي؟ نه راځئ پې ما راځئ پې که بیا پې راځئ که نه راځئ؟ او که رالی پې بیا به سوځو منو؟ بالکل. واده کوئ را سره؟ بالکل کوم. کلیوه را سره وشابه. لا اله الا الله محمد رسول الله. زمونږ واده ده په دې کلمه باندې. بالکل په دې واده. مونږ قسم کو په الله باندې. او مونږ قسم کو د سليمان عليه السلام په رب باندې چې بیا به دله تکلیف نه ورکوو. دې مکمل پرېږدو. بیا به نه راځو؟ بیا به نه راځئ؟ او که رالی؟ شابه لاسونه یو بل کې ورکړئ. وځئ شابه کنه بیا مو ورې سارم. عزتمندو څنګه چې تاسو دغه ویډیو کته دا په دې کس باندې 6 جنات ول او هغه مسلمانان ول د 9 کالو نه د تکلیف ورکولو دغه نیم سایډ ته مکمل نیولو څنګه چې تاسو په دغه ویډیو کې وکتله. نو عزتمندو دغه شان دي جاته د جناتو مسله وي یا د جادو او سحر مسله وي نو هغه په دې نمبر باندې رابطه کولی شئ.